پاکستان کمیونست ګوند لخوا لنډي کوتل پریس کلب په تالار کې د افغانستان پخوانی رئیس جمهور ډاکټر نجیب 28م تلین دستوره په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. یادې دستورې ته د پاکستان کمیونست ګوند مشرتابه امداد کاظي په شمول د ګوند مرکزی او صوبایي غړو ویناوې وکړې. د پاکستان کمیونست ګوند مشرتابه امداد کاظي د ډاکټر نجیب د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې ډاکټر نجیب د امن او سوکالۍ سمبول او تل به د عامو خلکو په اړه فکرجن و ترڅو عام ولس ته د پرمختګ او د کار زمینه برابره کړي. غونډې منتظم کوونکی کامریډ نجیب خاورچن وحدت نیوز ته په خپلو خبرو کې وویل چې ډاکټر نجیب به تل زموږ په زړونو کې ژوندی وي او د هغه پراښودلې لار به مزل کوو. زه کامریډ نجیب خاورچن د کمیونست پارټۍ د خیبر د ضلعې سیکرټري لکه زموږ نن ورځې چې کوم پروګرام و دا د کامریډ ډاکټر نجیب شهید د تلین په مناسبت سره موږ یو غونډه راغوښتې وه. د هغه په روح ته مو خپل عقیدت ګلونه وسپارله او موږ سره ډېرو ملګرو په دې کې ملتیا وکړه. تاسو هم ډېر مشکور یو. زموږ چې څومره هم نظریاتي مشران دي، نظریاتي همکاران او ملګري دي، د هغوی یاد تل په څېر موږ په زړونو کې ژوندی دی. زموږ په سیاسي هلو ځلو کې د هغه د تګ د لارې موږ لارویان یو او دا لار به انشاءالله تر اخره څارو. غونډې ګډونوال شکیب افغان وایي چې ډاکټر نجیب یو لوی قهرمان و، غوښتلې چې افغانان د نړۍ سیال کړي. وحدت نیوز ته یې څه داسې وویل. زه شکیب افغان د ډاکټر نجیب باره کې به زه دومره ووایم چې د هغه عظمت خو زه نشم بیانولی، خدای شته چې هغه الفاظ به ما سره نه وي که نه، خو ستر قهرمان و. د محکوم او مظلوم ولس یو اواز و. هغه غوښتل چې افغانستان ترقي وکړه، سیمه ترقي وکړه، پرمختګ وکړه، د دنیا د نورو قومونو سره اوږه په اوږه باندې لاړ شي. تعلیم یې ډېر غټ ارمان و او هغه دا غوښته چې بس افغانان نړۍ ټولو قومونو سره داسې برابر اوږه په اوږه لاړ شي او مخکې لاړ شي، پرمختګ وکړي. په اخر کې د غونډې زیاتره ګډونوالو وویل چې که څه هم ډاکټر نجیب په موږ کې نشته، خو د هغوی سیاست، نظریه، وطن دوستي اوس هم زموږ په زړونو او د تاریخ په پاڼو کې ژوندی ده. کیمرامین حارث شینواري سره مینوال شینواري، وحدت نیوز، لنډي کوتل.